ګناه باندې ښکارول الله نه خوښوي. نو ته واوره کوم انسان چې غواړي چې الله رب العالمین زما سره مینه ونه کړي دا انسان د ښکاره ګناه وکړي. کوم انسان چې غواړي چې د الله رب العالمین د مغفرت نه زه برخمن نشم الله راته بخښنه ونه کړي دا انسان د ګناه وکړي ښکاره ګناه. کوم انسان چې غواړي چې د قیامت پر ورځ په عام محضر د انسانانو کې الله رب العالمین ما وشرموي دا انسان د ښکاره ګناه وکړي. کوم انسان چې غواړي چې د رب العالمین غصه ځانته متوجه کړي دا انسان د ښکاره ګناه وکړي. کوم انسان چې غواړي د مسلمانانو معاشره اجتماع تباه کړي د مسلمانانو دا نسل تباه کړي او هغه په ګناهونو کې اخته کړي دا انسان د ښکاره ګناه وکړي. کوم انسان چې غواړي چې زه مړ یم او تر قیامته پورې ما پسې د ګناه کارخانه شته دا انسان د ښکاره ګناه وکړي چې د مسلمانانو بچي په عمل کوي د پسې به دا ګناه ورجاري. نو د ښکاره ګناه نه ځان ساتل پکار دي په دې باندې د مسلمانانو نسل تباه کېږي. ته چې یوه ګناه وکړي وړوکی ماشوم به وایي چې لکه دا ښه کار دی که زه غټ شم زه دا کار کوم هغه هم به ګیري سته وخري هغه هم به پنسې ایسته ښکته کړي هغه هم به نور ګناهونو کې ایسته اخته شي. نو پکار دا ده د دې وړو دپاره چې د مسلمانانو دا نسل تباه نه شي او تا پسې دا ګناه در جاري نه شي ښکاره ګناه نه ځان وساته پټه خو ګناه ده غم مه کوه خو لیکن ښکاره به یې غټه ګناه ده. نبي صلی الله علیه وسلم وایي تر قیامته پورې چې بې ګناه قتلونه کېږي د قابل پکې پوره حصه ده چې د آدم علیه السلام زوی حابل یې مړ که بې ګناه تر قیامته پورې چې کوم ګناهونه کېږي نو د قابل پکې پوره حصه ده. نو چې ته اوس په دې مسلمانانو کې یو ګناه رایج کړې او ستا نه چې څومره خلک وروسته ستا نه دا ګناه یادوي چې لکه دا کار ښه دی او دا کار زه هم کومه نو ستا پکې پوره حصه ده. ځکه سورة نور کې الله وایي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا کسان چې دا خوښوي چې بې حیي په هغه کسانو کې رایج کړي ښکارې کړي خورې کړي چې ایمان یې راوړی مؤمنان دي په مسلمانانو کې دا بې حیي خورول غواړي لهم عذاب الیم الله وایي دې خلکو لپاره دردناک عذاب دی په دنیا کې مولا عذاب دی او په آخرت کې بیا الله وایي چې والله یعلم وانتم لا تعلمون الله وایي زه پوهېږم او تاسو نه پوهېږئ. نو پکار دا ده چې موږ او تاسې څه چې شوي دي هغه شوي دي توبې وباسو رب العالمین ته راوګرځو او کوم ښکاره ګناهونه چې م کړي دي د هغې مغفرت د الله نه وغواړو چې الله دا مې کړی بیا به ښکاره ګناه نه کوم د مسلمانانو نسل به نه تباه کوم مسلمانانو بچو ته به ګناه نه ښیم